په دغه غیر دفاعي جوازونو کې عموما اتحادیې دي، انجمنونه دي چې جواز که چیرې اتحادیه وي، انجمن وي، د عدلیې وزارت لخوا ورکول کیږي. که چیرې مؤسسه وي یا انجو وي، د اقتصاد وزارت لخوا دغه جوازونه ورکول کیږي. لومړی د سوداګرۍ، پانګونې او د کاروبار جواز تاسو ته تشریح کوم. پخوا جوازونه د مختلفو اداراتو لخوا ورکول کېده، ولې د وخت په تېرېدو سره د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې په وړاندیز چې حکومت ته د خصوصي سکتور 11 لومړیتوبونه وړاندې کړه، په هغو لومړیتوبونو کې یو دا و چې د جوازونو یو واحد مرکز یا ون سټاپ شاپ جوړ شي. له نیکه مرغه د حکومت لخوا دا ومنل شو، د جوازونو یو واحد مرکز جوړ شو. اوس ټول جوازونه چې د کاروبار او پانګونې په برخه کې وي په یو مرکز کې ورکول کیږي. دوستانو دا باید په یاد ولرئ چې په انتفاعي جوازونو کې بیا هم دوه مرجع دي چې جواز ورکوي. یو هغه مرجع ده چې د افغانستان د تشبث د ثبت او معنوي ملکیت ادارې په نامه یادېږي، یا هم ACBRIP په نامه یادېږي، چې د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ یوه مهمه برخه ده چې په حضوري چمن کې موقعیت لري. بله برخه د افغانستان د ښاروالۍ د مراکزو لخوا لکه کسبګار، پیشاورانو، دکاندارانو او نورو ته ورکول کیږي. په ثبت مرکزي کې بیا دوه ډوله جواز ورکول کیږي، یو عمومي جواز دی، بل اختصاصي یا سکتوري جواز دی. عمومي جواز د عمومي فعالیتونو لپاره ورکول کیږي، لکه زه غواړم چې د ایونت مینجمنټ یو فعالیت شروع کړم، دا یو عمومي موضوع ده. زه کولی شم چې د ثبت مرکزي څخه یو جواز واخلم، یا واردات او صادرات کوم، تجارت کوم، یا هم یو مشورتي مرکز پرانیزم. دا ټول عمومي موضوعات دي. خو که چیرې خصوصي برخې ته ځئ یا اختصاصي برخې ته ځئ چې هلته تخصصي موضوعات رامنځته کیږي، دلته بیا دوهمه برخه ده چې سکتوري جواز نومیږي. دا ډیره مهمه ده. که چیرې تاسو په یو برخه یا په یو سکتور کې چې مشخص سکتور وي، مسلکي برخه وي او تاسو فعالیت کوئ، تاسو باید سکتوري جواز واخلئ. مثلا زه غواړم چې د صحت په برخه کې یو جواز واخلم، نو زه مجبور یم چې باید د عامه روغتیا له وزارت څخه یو جواز واخلم. یا مثلا د مالدارۍ په برخه کې زه غواړم پانګونه وکړم، نو باید یو اجازه نامه زه د زراعت او مالدارۍ له وزارت څخه واخلم. یا مثلا غواړم چې د قانون په برخه کې یو جواز واخلم، نو دلته ډیره مهمه ده چې لومړی قدم کې ماته د قانون وزارت اجازه راکړي، زه باید د هغوی اجازه نامه ځان سره ولرم، بیا ثبت مرکزي ته راشم او خپل جواز پروسس کړم. پخوا خلک ډیر ځورېدل او دغه جوازونو دپاره متعدد ځایونه وو، هر وزارت ته به دوستانو تلل راتلل. اوس دغه ټول جریانات په یو مرکز چې هغه ثبت مرکزي کې دی ترسره کیږي، یعنی یو واحد مرکز جوړ شوی د ون سټاپ شاپ یا ثبت مرکزي تر عنوان لاندې چې دا ټول جوازونه په همدغه یو ځای کې پروسس کیږي. اکثر هیوادوال له مانه دا پوښتي چې سکتوري جواز څنګه موږ واخلو، او دا سکتوري جواز دوی ته بیخي ګونګ وي. د سکتوري جوازونو په برخه کې زه تاسو ته 12 هغه ادارات در معرفي کوم چې تاسو کولی شئ خپل سکتوري جواز ترې واخلئ. په لومړی قدم کې که چیرې تاسو د بهرنیو اسعارو، بلاک چاین، بیټکوین، فورکس او یا هم په نورو پولي برخو کې یا د بانکونو په جوړولو برخو کې تاسو غواړئ چې پانګونه وکړئ، فعالیت پیل کړئ، نو تاسو مکلف یاستئ چې د افغانستان بانک څخه جواز ترلاسه کړئ. د خصوصي روغتونونو، کلینیکونو، درملتونونو او نورو فعالیتونو په برخه کې تاسو مکلف یاستئ چې جواز د عامه روغتیا له وزارت څخه واخلئ. د خصوصي ښوونځیو، کورسونو او تعلیمي مراکزو لپاره باید د پوهنې وزارت څخه جواز واخلئ. د فلم جوړولو، مطبوعاتي برخو او ادبي فعالیتونو، فرهنګي فعالیتونو برخه کې د اطلاعات فرهنګ وزارت لخوا جواز ترلاسه کولی شئ. د ترانسپورت او هوایي لیکو په برخه کې که چیرې فعالیت کوئ، نو د ترانسپورت له وزارت څخه جواز واخلئ. د قانون او پټرولیم په برخه کې د قانون او پټرولیم وزارت جواز ورکوي. د زراعت او مالدارۍ په برخه کې پانګونه مستقیما د کرنې وزارت لخوا تاسو ته جواز ورکول کیږي. د پوهنتونونو او همدارنګه د عالي تحصیلاتو او تعلیمي مؤسسو په برخه کې که چیرې تاسو فعالیت کوئ، نو د لوړو زده کړو وزارت تاسو ته جواز ورکوي. د مخابراتو، ټکنالوژي، انټرنیټ، سایبري شرکتونو او نورو فعالیتونو په برخه کې تاسو ته د افغانستان د مخابراتو او ټکنالوژي وزارت لخوا جواز چې مشخصا د اترا ادارې لخوا درکول کیږي. اترا اداره په خپله د مخابراتو په وزارت کې موقعیت لري. د وارداتو او صادراتو په برخه کې تاسو
ډیر سر و کار د ګمرکي اداراتو سره لرئ چې دا بیا د وزارت مالیې پورې تړلی نو اکثر برخو کې تاسو ضرورت لرئ چې ځان د مالیې وزارت د ګمرکاتو له دفاترو سره ثبت او راجستر کړئ تر څو په آینده کې چې کله تاسو واردات او صادرات کوئ د ستونزو سره مخامخ نشئ. په امنیتي برخو کې چې دا ډیره مهمه ده هیوادوالو اکثره ملګري داسې فکر کوي چې موږ کولی چې په امنیتي برخو کې فعالیت وکړو او مستقیما جواز واخلو. پروسیجر دا ده چې تاسو باید د وزارت داخلي څخه لومړی اجازهنامه ولرئ. دا د سکتوري جوازونو په اړه مکمل معلومات چې تاسو سره مې شریک کړه. که چیرې تاسو په دغه برخه کوم نظر لرئ یا انتقاد لرئ او یا تاسو فکر کوئ چې کوم بله اداره هم شته چې هغوی سکتوري جواز صادروي نو په کمنټ کې ولیکئ. زه حتما ګورم او د نورو هیوادوالو د معلومات لپاره به هم وي. زما په ذهن کې همدومره و چې تاسو سره مې شریک کړه.